अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फातिरिस समावाति सब'i वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो कैसे समझे самого этого плиш, вся самого. Вообще хорошо. Василя просто. Я вас сам сказал. ये वाली द मुसलमानी और द कुफर मुकाबला इस्लाम यो आज़ीमा सरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिहम्दिही कि मुर्दा से को इस्लाम शर्फ की इस्लाम सरमाया देर बड़ा सरमाया और दुनिया की चित्सा बातिल अदियान दी और के यहूदियत दी के नसरानियत दी और के शिर्क दी के दहरियत दी के हुनूद कौम दी हर सा अक़वाम से दी दाहो यानी द जिंदगी बंद हम नस्ल पदी लिहाज बांधी शिदवी दवाई और दुनिया आखिरत के खुदा गरीबान से न लेने बेबरखी ने अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाइशमा बेहम दी तसे इम्तियाज नदी वर्करी कचरत दा इंसानानी वन वाना वई और बशर यो जन्स नवई लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। लाले ज़मल आराम से कचेरी इंसानान यो जन्स नवई अल्लाह अज़्ज़ व जल वही काफिरान तलमा ज़्यादा इम्तियाज वकरी वही दासी तामीरात भी वही दासी चतुना बवई दस्पिन ज़रू दामुना बवई और दसरो ज़रू चपरकटान बवई लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा। नो दहाबो द कोरो द बामून द पारगो स्पिन ज़र तैयार करी वैसी द स्पिन ज़र बामून है और दुनिया की मुसलमानान कल कल
دا کمزوریوں کی چھ دنیا دا سے پر مخلاڑا او دا سے عیش و عشرت دی دا سے پیشرفت دی دنیا سے پر مخللے دا مسلمانان غریبان ولی دا سے کمزوری کما کمزوری پر نظر کی بھی دا دنیا دلاری سی او چوک غریبی کمزوری او سرد دیش اللہ عز و جل و یواز دانا چتاسی دا دوی دا خام دنیا تا گوری اس ہم دا کافران نوازش ندی سوی وہ دا دوی دا پارا دا یوا دنیا پورا نوازش کو بیداوائی چی دی زیاد امتیازات لرالائی دا سرو زرو دا سپینو زرو پا تعمیرات کی وسیدہ لئی نوپرات بای سنگوائی شاعت بای سنگوائی او سیارو موٹر بای سنگوائی امتیاز بای دیر اللہ عز و جل و ماوسم امتیاز ندی ورکر دا مسلمانان ہم کل داسی دنیا لری لکا آغا کافران چشا دنیا لری الحمدللہ کل مسلمانان ہم سا دنیا ولی خدا جی پا دنیا کی ہم سر نزدیش الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر بخاری شریف روایت تھی چو دنیا دا مسلمان دا پار زندان دی او دا کافر دا پار جنت دنیا کی چطوک تکلیفون تیر کی مسلمانان تکلیفون ازغام حوصلہ دردون مصیبتون دور باندی راشی فقر مسکنت راشی دا با یو دروازه شی دا آخرت دا پار آخرت کی اللہ عز و جل جنت دور کی جنت چاہ ابدی ہمیشہ نئی جنت شتا نو مسلمان بیاولی دا خام دنیا دا دے پینزو ورزو دا پارا پردیسی غمجن سی شداولی دا دنیا پسیالی کی کمزوری لالم ولی حسسوم ولی داسسوم او برعکس دا کفارو دا پارا بیا دم جنت بس دا غیر جوند چو ورسی دل بیا دا دوی دا پارا دو غخ دی ابدی دو غخ ورکستا ابدی حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره دو غخ چی پتسوی دی پا شهوتونو دا شهوت پرده ورباندی آواره دا پر دوزخ که یو سړی شهوت پرست جوړ شو او خپل شهواتو ته مخ کړلی د دوزخ پرده یې ورپورته کړل ورورسېدی ځان یې ورورساوه وحجبت الجنه بالمکاره او جنت بیا محجوب دی پرده پوش دی پا تکلیفونو پا سختیو پا مصیبتونو ارسوک سی دا مصیبت پا جرم کسا کامیاب شو تکلیفون زیاد پا اسلام کی ورباندی راغل دید جنت پردر آپور تکل جنت دادی ورتشکارا شو ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون خیال اشتو محال اشتو جنون دادوارا نشکے دلے چھ ہم خدای غاری ام قرما غاری ام ناچیز دنیا غاری داستا یو خیال دی یو فکر دی او ناچیز تصور دی والی دی کہ آخرت غاری دا دنیا تکلیفو تزان ورک تکلیفو نوگالا سختی برزان یوزا ما کل متمن المرئی یدرکو
تجری الریاح بما لا تشتهی السفن ار خواہشات ته یو چا په نه پیدا کی چې پر بالو سر خیر د څه فکر وای دا څه مولای را سره وای څه عالم وای څه حافظ وای څه قاری وای څه دنیادار وای په دې تصورات سره رسید یا نو بادونه د هغې خوا را جاروځي چې د کښتیو فرس نه کشتی به د یوه طرفه باد غواړي چې دا ښه اسانه سیر وکړي او باد به مخامخ ورباندې راشي نو ستا په تصوراتو کې کارونه سرته نه رسېږي هله چې ته تکلیف یوسې من طلب العلا سهر الليالي کچا لوړه مرتبه وغوښتل نو د شپو بدخوابي یې پر ځان یوړل د شپو بدخوابي وړي مسلمانان که په دې دنیا کې په تکلیفونو کې دي په ستړیا کې دي بیا هم ویلی شو چې په خوند کې دا د دنیا خوند هم کفار نه لري که حقیقت ته سړی وګوري د بخاری شریف روایت دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یو کافر یو ورځ یې اوه کټورې شیدې وڅښلې چې پیغمبر علیه السلام ته راغی یعنی اوه کټورې شیدې وڅښلې نه مړېدي نه اوبېدي په سبا کې په اسلام مشرف شو یو کټوری اوبه شیدې چې وڅښلې شیدې وې دا بل کټوری نیمۍ ته ونه رساوه بس موړ شو د اسلام یو جلا کیف دی یو جلا تحول دی جدا انقلاب دی چې په سینه کې راشي اوس خو موږ د عطار په دکان کې ناست یو د عطار په دکان کې چې دننه څوک ناست وي هغه ته د خپله خوشبویي دومرې نه معلومېږي لکه د بهر څه چې یو څوک ور داخل شي دا څه خوشبویي دا څه بهترینه خوشبویي مسلمانان د خپل د مسلمانۍ په خوند دومرې نه پوهېږي العیاذ بالله چې څوک کافر وي او الحمدلله بیا په اسلام مشرف شي هغه ته د اسلام خوند معلومېږي دغه دنیا کې هم خوند ورته معلومېږي چې د اسلام څومره خوند دی په اسلام کې څه ګټې شته څه خوندونه پکې پراته دي ثمامه ابن وصال دا مسجد نبوي کې بندي شو په یو تنبه پورې وتړل شو هغه وخت یو زندان و محبس تیار نو پیغمبر علیہ السلام د سهار د لمانځه وروسته پوښتنه ورباندې کیږي چې څنګه یې تمامه دی وایي ښه یم که مې خوشي کوي هم ستا خوښه ده که پیسې غواړې هم یې درکوم ما خوشي که مې وژنې نو خوا دې وژنې دویمه ورځ دا پوښتنه درېیمه ورځ دا پوښتنه بالاخره پیغمبر علیہ السلام ول خوشی کی سماما خوشی سماما چې خوشی شو لاړې دلته نږدې اوبه وې غسل یې وکړلې او بېرته راغلې چې راغی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله د بخاری شریف روایت دی پیغمبر علیہ السلام ته وایي یا رسول الله تر پرون پورې هغه چې زما زیات بغض و هغه ستا د دین سره و هغه چې زما زیات بغض و ستا د چرې ستا د مخ شریف سره و او ستا د وطن سره مې بغض زیات و خو نن سهار چې مې اسلام راوړی ستا دین تر ټولو دینو راته محبوب شو او ستا وطن تر ټولو وطنونو راته محبوب شو او ستا مخ شریف احب د وجوه شو
استاد مقصد مزیات من نراغلی پیغمبر علیہ السلام وی نور بهم پر مخزی نور او دغه معنا هندی هم یاد هندا هغه ښځه وه دا د ابو سفیان بیبي ده او مشرکه ښځه وه دا وخت کې د احد په غزوه کې چې اویا صحابه کرام په شهادت ورسېدل د هغو شهیدانو د غوږو د پرزو د زړونو سره امیل جوړ کړي او امیل یې بیا په غاړه کړلي خپل امیل یې هدیه کړلي هغه چا ته چې سید شهدا یې شهید کړي وحشي شهیده دغه ښځه دومره بغض لري د پیغمبر علیه السلام سره خو چې مکه معظمه فتح شوه هنده په اسلام مشرفه شوه پټه ناسته ده په اشاره پیغمبر علیه السلام د ښځو سره بیعت اخلي تاسې به شرک نه کوئ او تاسې به زنا نه کوئ تاسې به بهتان نه وایاست تاسې به نافرماني په حق کې نه کوئ او داسې به وره ښځه وه مخوره ښځه وه د دې جواب ورسره را روان هو یا رسول الله هو یا رسول الله اخر پر رب باندې پیغمبر علیه السلام وپېژندل هنده دی ورته هنده یا رسول الله بخښ راته پر اتیر باندې بخښ راته پیغمبر علیه السلام وبخښل او هنده هم عینا دغه معنا ادا کړي کوم چې سمامه ادا کړي و یا رسول الله تر پرون پورې هغه شی وم نن ستا دین ستا مخ شریف تر هر څه راته محبوب دي تر هر څه راته محبوب دي پیغمبر علیه السلام وایي نور به هم زیادت کوي دا ایمان به نور هم پر مخ رواني په ترقی کې به رواني دا د اسلام فن چې په اسلام کې څومره فن پروت دي دا چې یو دم د دې یو حال څخه دی بل حال ته څوک واوري هغه ته څه معلومي او بیا راځم په مسلمانۍ کې دننه دغه علمي سلسله داسې نسبت لري د مطلق مسلمانۍ او د علم نسبت دغسې دي دومره سره لري دي چې ورو ورو یې په خوند پوهېږي لکه هغه اول چې څوک په اسلام مشرف شي مخکې حالت څنګه ورته معلومېږي چې په اسلام کې ترقي وکړي معلومات یې زیات شي علم یې زیات شي هغه ته هم دا وړاندې ژوند د مسلمانۍ بیا هسې ښکاري دا قسم ورته معلومېږي زه به یو مثال درته وړاندې کړم دا د دنیا په سلسله کې ګټه وټه شروع وي که نه یو سړی پاپړ خرڅوي د پاپړو سوداګري یې روان پاپړ یو څه پیسې ډېرې کړي بله ورځ یو کوچني کوکه راوباسي په هغه کې ناست څه یې پیسې ډېرې شي دوکان راوباسي او ورو ورو تجارت پراخه شي په دغه ښار کې د تجارانو سره وپېژني معاملې روانې شي او چې ښه ترقي وکړي په ټول دولت کې پاکستان کې دی سوداوي کولی شي د تجارو سره رابطې لري ټلیفونونه لري چې ښه پر مخ لاړ شي د دې دولت څخه بهر رابطې پیدا کړي د چین سره رابطې لري د دوبۍ سره رابطې لري د جاپان سره رابطې لري نو پر مخ روان وي دا تجارت دغه تجار چې دومره پر مخ لاړي او بیا هغه د پاپړو وخت را یاد کړي د پاپړو وخت به څنګه ورته ښکاري یو څو دانې پاپړ به مې مخ ته ایښې وو پاټانې به مې خرڅول دا کوم وخت و اوس څه وخت دی
مسلمانی هم داسې ده ځینې هغه مسلمانان دي چې د موره سره مسلمانان پیدا شي او په اصطلاح باندې د مور د وخت منځ زده کړي چې هغه منځ زده شو یو قل هو الله شریف یې څنګه زده شول او د شو منځ زده شو هغه څلور کلن پنځه کلن شو پر هغه ځای تجارت پاتې بیا چې یې رسپینیږي بیا وفات کیږي دغه مسلمانی هغه اندازه وی چې په اول کې یې څه یا طالب ورشوده یا ملا باندې منځ کړي نو پر هغه ځای باندې قرار فاطمی او پیشرفت نه کړي یو دغه مسلمان یو هغه مسلمان دی چې روز ما د سره د دین فکر دی الحمدلله دا مسله خو مې زده کړل په دې مسله خو مې سر خلاص شو سبب څه زده کوم بل سبب څه زده کوم نن قرآن زده شو نن حفظ د قرآن وشو سبب کتابونه وایم فقه بوایم اصول بوایم احادیث بوایم آخر به بگلی تړم آخر به استاذ ګرځم دا یو ذهن دی چې د چا په دماغ نه نوتی چې د الله عز وجل عظیم فضل پر چا شوی وي هغه نو دا تجارت یې پر مخ روان وي دا د مسلمانۍ تجارت یې پر مخ روان وي دا یو عظیم تجارت دی عظیم تجارت که یو آیات شریف درته ووایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله عز وجل ويولي تجارت ترتوى شيء دا د پیسو تجارت کو یو خام تجارت راشي لوی تجارت وکي هغه لوی تجارت چې الله عز وجل شي په اول قدم کې ایمان دی او په دویم قدم کې جهاد تؤمنون بالله ورسوله یو ایمان راوړي پر الله او رسول وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم دا اللہ عز وجل بلیارے کی تاسی جہاد وکی بمال بزان اور قسم جہاد وکی دا تجارت تیسی او چوک بکی کامیاب سی دا یو عظیم تجارت تی او چکل دا اللہ عز وجل سر ہر مسلمان دا یو تڑون کرنی دی چستا پا دن کی استاد دین په نصرت کې استاد دین په خدمت کې بزرګان قربانوم الله عز وجل وایي چې په دې تجارت کې څوک بریا دلاس کی په اخر کې وایي فذلک الفوز العظیم دا یو غټ بریا دا په تجارت کې کامیاب دا فرمخ لاړ نو زه ویلی شم چې هغه مسلمانان د اسلامي نړۍ چې هغه ویښوي او روزمره علومو ته یې فکر وي بچانو ته یې فکر وي نسل ته یې فکر وي مدارس راځي حجرات راځي مرکزونه راځي د دې دپاره چې اسلام زده کړي اسلام دغه کسان چې د دغه تجارت پر مخ روان دي پر هغه اول قدم هغه د پاپړو پر وخت باندې پاتې نه دي دا پر مخ لاړ زموږ عوام مسلمانان دي خسته کېږي نه زه په مجموع کې دا یو خبر کوم چې د علم د سلسلې دپاره گرچه اصلی سلسله د علم خود مجدد
دا د اسلاف سلسله ده دا د مدینه منوره سلسله ده دا د ام القرى سلسله ده یعنی مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې مور د مدرسو جوړه شول د مدارس مور هغه د اصحاب صفو مدرسه دغه د اصحاب صفو مدرسه یو اساسي څنګه بنیاد مدرسه شول د ټول مدارسو لپاره سم مدارس چې راځي تر اخرت پورې د هغه مدرسې سجيږي نو سلسله خدا د جوړې ځان ورته وقف کارونه ټول شاته کی او علم تمخه کی علم وکړه چا فرصت کمزوري شي فرصت هغه ته هم بیا ویلای شو چې علم یوازې د حجرې په سلسله کې حصر نه زه زموږ د عوام مسلمانانو صدا شي خوشم د جلساتو کې چې دي په شوق باندې ناست زما بس د دې علم یو چې د یو استاد سره په حجره کې یو غړي کښېنستی یو مسله یې زده کړل بس دا علم یو دی مخ پر ترقی او کدا چې وڅ جلسات کې کښېنستی د استادانو بیانونه یې واورېدل یو مسله د یو استاد سره زده کړل علم یو ځوان ک نور څه نیوي چې دغه مجالس ته مخوشي دا استادان بیانونه کوي محدثین بیانونه کوي علما بیانونه کوي چې دغه بیانونه څه ناڅه سره اوري یو مسله زده کوي زما یو بیلګه لا بل هم درته راوړم تاسو راته واښئ د شقیق بلخي صاحب زیو شقیق بلخي صاحب زیو واسطاو په طالبي چې تلارشه طالبي و او ډېر خرچه یې ورکړل د بلخ څه یې واخیستاو بلخ دا مزار شریف چې اوس ورته وایست او دی بغداد ته لاړی بغداد ته چې ورسېدي په بغداد کې یو وخت تېر کړی هغه ډېره خرچه چې و هغه یې پای ته ورسول او بېرته راغی نو پلار ورته وایي وایي بچیه څه دې زده کړل دی وایي یوه مسله مې زده کړې دا دومره وخت چې ده تېر کړی و او هغه ډېره خرچه یې مصرف کړې ښه کومه مسله دې زده کړه وایي دا مسله مې زده کړل چې ادب دې وي ښځه د دې ښځینه مرض څخه د حیض څخه پاکه شي خو هغه وخت چې لس ورځې یې پوره شوي وي په حیض کې بیا چې دا غسل کوي دا د غسل وخت په طهر کې حساب دی په حیض کې نه دی حساب او که د لس ورځې دې پاته دا پاکه شوه وینه یې ودرېدل او بیا یې غسل کاوه دا د غسل وخت په حیض کې حساب دا د غسل کولو وخت چې دا اوبه پر ځان راشي دا یې هم په حیض کې شمېر دا یوه مسله یې زده کړې وه په ټوله سفر کې نو پلار ورته وایي والله ما ضیعت سفرک قسم په الله چې تا سفر نه دی ضایع کړی اوس دې هم ګټه راوړې ګټه دې راوړې نو مسله چې یوه مسله زده شي یوه خبره واورېدل شي موږ په علم کې مطالعه ورکوو دا قرآن عظیم شان دی ټول د الله عز وجل کلام دی تفسیر ګورو احادیث مقدسه ګورو تاسې باور وکړئ کله کله داسې یو آیات شریف راشي کله کله داسې یو حدیث شریف راشي چې هاسې مو ځان ته فکر شي چې دا به څه کوو
د دې وخت څنګه توجه ورته زیاته شي په علم کې د نن یو مثال درته وایم حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه راضي مخکې تر راتلو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته زیری ورکړي وایي د جنت یو سړی را روان د جنت سړی صحابه کرام شهاشي ورغوري حضرت سعد بن ابي وقاص راورسي کښېنست بل ورځ بیا مجلس تیار بیا پیغمبر علیه السلام وایي اوس د جنت یو سړی در باندې راښکاره کېږي بیا چې صحابه کرام شاوخوا وګوري بیا حضرت سعد بن ابي وقاص راغی دریم ورځ بیا دا وینا وشوه بیا حضرت سعد بن ابي وقاص راغی عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما دا یو ډېر عابد صحابي ډېر ښه عبادت یې کاوه یعنی په صحابه کرامو کې مثال په ویل کېدل داسې صحابي وو داسې عبادت یې کاوه هغه وایي زه درې شپې ورسره مېلمه شوم د حضرت سعد بن ابي وقاص سره چې دا اوس دی کوم عمل لري چې دومره لویه مرتبه یې پیدا کړې درې ورځې پرله پسې پیغمبر علیه السلام د هغه د جنت زیری په موږ اورې وي دا کوم عمل کې کوم عبادت کې چې زما هغه عبادت زده کړه په دې درو شپو کې د حضرت سعد عبادت وڅاري خو چې وایي کتل لږ عبادت یو بیا پوښتنه کې وایي اکا نو په هغه مشر و حضرت سعد بن ابي وقاص دا د عربو یو لهجه ده چې مشر ته اکا وایي په ورځ کې بیا عنوان یې دا وي والدي العزیز آیا زما قدرمن پلاره چې د یو چا احترام کوي په دې عنوان ورته وایي په دې اوسنۍ لهجه کې نو حضرت صاحب ته وایي اکا ما خو ستا عبادت وڅاري او داسې زیات عبادت نه و ته دا دومرې مقام ته په څه شي رسېدلی چې پیغمبر علیه السلام زیری د جنت ستا په موږ اوروي حضرت صاحب وایي بس ما دغه عمل دغه مې عبادت دی لږ دی ډېر اخر یې راوګرځاوه ورته راشه نو بیا ورته وایي وراره زما خو بل داسې عبادت نشته په یو شی درته وایم یو شی دا وایم چې په ټولو مسلمانانو کې د هیچ چا سره حسد نه ده د هیچ چا سره حسد نه ده یعنی زه د ځان مثال وایم دا حدیث شریف ما ته دومرې زیاته ګټه کړې چې دا حدیث شریف مې لیدلی تاسې باور وکړئ کله کله مې یو چا ته څه غوسه راشي دغه حدیث شریف را یادوم هم بس څه شی نه ورسره ده که هر څه وایي څه شی نه ورسره ده چا سره مې حسد نشته پر ټولو مسلمانانو د خیر پیرزوینه لرم چې الله عز وجل یې آباد کړي الله عز وجل رحمتونه ورباندې وکړي دا ټول زموږ ورونه دي او هغه ورونه دي چې الله عز وجل په قرآن کې زموږ وروري یادوي چې تاسو سره ورونه یاست پر ورور باندې نو څه موږ بده پیرزوینه ولرو یا خدای مکړه کمزوري اراده ورته ولرو ولې به داسې کوو او دا خبر به هم در سره شریکه کړم بل د بخاري شریف روایت دی په دې ضمن کې دا توصیه کوم چې دا قریبان څه وسیله سره وکړي دا په دې لحاظ باندې په دې کورنۍ کې کله موږ لیدلي وي ورور سره خبر وي دا کاغذي و دا کاغذي سره خسته وي
یا پریو ماما سره خستوي تا داسې وکړل ما داسې وکړل نو په دې لحاظ هم دا تفسیر راوړم دا هم دا د بخاري شریف یو روایت دی چې پر ما زیات مؤثر پرې وتلی دي او ستاسو سره شریکوم الله عز وجل چې عالم پیدا کی وسیله رحمیه هم پیدا کړل وسیله رحمیه راغلل بلا کیف الله عز وجل داسې ودرېدل په عجز باندې ودرېدل الله عز وجل وایي ته څه کې راغلې څه حاجت دې چې ولاړې وسیله رحمیه ورته وایي الهي پناه دروړم د هغو کسانو چې زما قطع راولي چې وسیله پرې کوي وسیله کوي بغض راولي حسد راولي قرابت د منځه وړي د هغو خلکو څخه پناه دروړم الله عز وجل ورته وایي خوښه دې نه ده که ته چا وصل کړلې زه به د هغه سره وسیله کوم او که ستا پرېږدون چا وکړ ته یې پرې کړلې ته یې پرېښودلې زه به هغه سړی پرېږدم داسې دې خوښه نه دې ویل ولې نه یاره دا مې بیخي خوښه دا روایت چې مې لیدلې نو ملګرو ته هم وایم هم هر قریب که در سره خسته وي بس دغه انتظار مه کوه چې دی به غږ را باندې وکړي ما دغه انتظار کوه چې دریم نمبر سره کښېني بس خپله ورشه پوښتنه ورباندې وکړه اگر مردی فاحسن الی من اساء که ښه مېړانه لرې د هغه چا سره احسان وکړه چې ستا سره یې بد کړي چې ښه در سره وکړي خود به ښه ورسره کوې هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا یعنی د عقل تقاضا هم دا ده چې هغه سړی ښه در سره نه چې بد یې در سره کړي ورشه ته ښه وضعیت ورسره وکړه او د دې نتیجه هم الله عز وجل ښیي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دا چې دی بدي کوي او ته ښه ورسره کوې نتیجه به یې دا وي چې پرون یې ستا سره دښمني کول نن به ستا خوږ دوست جوړ شي ته به وایې چې زما تېرونې قریب دي دا ستا شیرین اخلاق چې وویني دا ستا زیبا پوښتنه چې وویني په دې سلسله کې لا یو روایت بل د شیخینو په منځ کې شخړه سبق ځینې واخلئ که نه د ټولو مسلمانانو پلرونه او د دې امت شیخین د پیغمبر علیه السلام ضجیعین چې پر اړخ اوس ورسره پراته دي او وزیران د پیغمبر علیه السلام ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما د دې په منځ کې شخړه راغله یو دم یې خبرې سره واوښتلې په تیزي کې سره راغله خو په غوسه سره لاړه جلا شو لږ ګړی وروسته صدیق د امت ابوبکر رضی الله تعالی عنه پښیماني ښکاره کړل راغلي د حضرت عمر دروازه یې ور وټکول دا بخاري شریف ازمه دی دا لته دی کور حضرت عمر ژبونه اوري خو غږ نه کوي د غصې ډک دی درې پوښتنې صدیق د امت وکړلې نو لاړې پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام چې د نیلې ورته ګوري وایي داسې معلومېږي لکه غصه چې ورغلي صدیق د امت چې رالي وایي څه دي تاله هغه وایي یا رسول الله زما او د عمر په منځ کې څه شی و
نزورم دروازه می ورته کول چې بخښ راته کی دروازه را خلاص نه کړل او استاد راغلم یا رسول الله ته بخښ راته پیغمبر علیہ السلام درې واره ورته وایي یغفر الله لك یغفر الله لك الله عز وجل دې بخښ درته الله عز وجل دې بخښ درته لږ ورسته دا پاکی سینه داسې وي پاکی سینه د حضرت عمر سره پښیماني په وجود راغله چې دا مې څه وکړل صدیق دروازې ته راغلی دروازه یې ټکول او ما غم نه دي ورته کړی په میدان راوغورځېدی راغی د صدیق اکبر دروازه یې وټکول نو درې ځله یې وکړل صدیق اکبر ته نه و دی هم را روان شو پیغمبر علیہ السلام ترازی شداشی یو زشت کلامی راسه شوه یو تلخ گوئی راسه شوه او تبق شراته وغاړه دی هم په دې فکر راغی چې راښکاره شو پیغمبر علیہ السلام ته غوسه ورځي چې د پیغمبر علیہ السلام مخ شریف کې لږ تغییر راغلی صدیق اکبر پدې پوه شو چې بس عمر ابن خطاب ته فشک کی صدیق اکبر ذکر زنګنو شو د پیغمبر علیه السلام په حضور کې و یا رسول الله ولا پړه ما ور باندې کړو ظلم ما ور سره کړی دی ما په څاور وستلې ده او بیا هم پیغمبر علیه السلام چې ډېر تکان ور نه کړ پیغمبر علیه السلام ورته وایي وای هغه وخت چې ما به هر څه ویل د صدقه ویل او تاسې کذبته ویل دغه زما یو ملګري نه راپرېږدئ دغه زما یو ملګري و چې ټولو قریشو تکذیب کاوه د پیغمبر علیه السلام نبوت یې نه مانه یو صدیق د امت و چې هغه ایمان راوړ او چې هر څه پیغمبر علیه السلام ویل پر هغه یې باور کاوه ولدا یو ملګری نه راپرېږدي د دغه وروسته نو بیا د صدیق اکبر سره چا دلایل نه ویلي چې پیغمبر علیه السلام دغه وینا وکړه بیا چا هیڅ نه ورسره ویل هیڅ دغه خبر مې په دې لمن کې لږ وغځول چې دا وسیله سره وشي کله کله خدای مکړه دا بدی نه دي چې وس پیښې دي دا چې مړي سره ورسول هغه د دغه خبرو څه پیښ دا کازامن دي قریبان دي نو زه به په څو ستا دروازې ته درځم در سره ولاکه درځم دی ولې ما ته نه راځي دا ذهن چې د چا سره جوړ شو دا نفساني ذهن دي نفساني حرکات دا دي چې خدای مکړه لویه فتنه په منځ کې راشي مړي سره وشي او ټپو خوږ راشي بندیان راشي او د دې نوي نسل دپاره پیړۍ پر پیړۍ چې دا بچان راځي یعنې هغه ته دا مدعا وکړي دا ټوله د دې څه وجېږي چې خپل نفس سړی په کار واچي او سنت طریقې ته متوجه نه گذشت و گذر والا نہیں عفو والا نہیں او شیرین اخلاق یہ پکار نہیں آچوئی کچھا ہم توائے چی ترا ملامت یہ سنی دائے زبتا ملامت تب اخرات ہو مشکل بحل چی اگر ٹوک چارہ تا اکرل والدوا موټران په مخه سره ورغلل داسې ځای په مخه سره ورغلل چې نو دواړه نسبه یې سره پاڅېدلی مخ په مخه ودرېدل اوس چې کوم یو شاته شي یو یوه ته ګوري او بل ته ګوري آخر دا یوه شاته یې کړه هغه د پرون کانه والا در حکم شاته یې کړه هغه ژر موټر شاته کړلي چې دا څه خشک سړی دي دا مړې خو نه کړي چې شاته کړل دا ورلې پر څنګه سره تیریږي وای وره پرون څه کړي وای پرون هم تاسو د یو ډریور سره مخ په مخ ودرېدل ما ور شاته کړل شاته کاوه اباره مازی شاته
نو نن مې هم هغه چمکاوه هغه په ذهن کې دا ورکړل چې پرون یې څه پېښه کړې نو هغه ته به هم پټ خندا ورستلې وي که دا ټوکه حقیقت دا کیسه چې چا راته کړې مطلوب ته راځم مطلوب مې دا ټکي و دا آخرنی توصیه ده او آخرنی خوشحالي ده چې در سره شریکوم چې په دنیا کې په خام تجارت کې خلق مخ ته ګوري چې د پاپړو صلی الله علیه وسلم د دوی تجارت ته ځان ورساو نو ویش مسلمانان هغه دي چې د دین په تجارت کې د آخرت په تجارت کې هم وړاندې لاړ شي وړاندې پر مخ لاړ شي په مسلمانۍ کې ډېره تقویه راولي زیات پیشرفت راولي علوم حاصل معلومات لاسته راولي یعنی د مړو د ژوندي مثال ده هغه سړی چې امي وي علم یې نه وي هغه د عالم په نسبت دا مثال لري ته به وایې چې یو مړ دی او بل ژوندی نو د دغه مرګ څخه خو به څوک ځان باسي چې وس یې وي څه ناڅه د وس مطابق خو به علم حاصلوي شته دی زما به ستا تاریخ تیر شو زه ورته بې له دې چې په یو مجلس کې څه زده کړو نور دوام نه نشته راشه د دې بچانو مسؤلیت ته وګوره هغه بچان خو پر داسې لاره برابر شي چې هغه زما استاد دپاره د یو خیر ذریعه جوړه شي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته پیغمبر علیه السلام وایي خبر شئ هر یو ستاسې شپون دي شپانه دي او هر یو د خپلې رمې پوښتنه ځینې کېږي ته د کاله مشر یې د خاندان مشر یې د کور مشر یې د قبیلې مشر یې ستاسو دا پوښتنې کېږي چې ستا په قول خو د بچانو کول تا پر کومه لاره وګماره ته هسې دکان کې کښېنول چې بس دکانداري ښه زده کړه چې باره زه ژر خلاص شم او که دې مدرسې ته مخه وکړل وزرې ته دې مخه وکړل علم ته دې مخه وکړل دا پوښتنه د هر پلار سره یقینا کېږي او د هر قبیلوي مشر سره دا پوښتنه یقینا کېږي نو چې زموږ د ځینو سپین ږیرو سره دا دي خبره تر وخت تېره شول اوس یې نو بیا لاره دا ده چې بچانو ته متوجه شي وایي زما که کار کمزوري شو دا زما اولادونه خو به الله عز وجل حافظان زما اولادونه خو به الله عز وجل عالمان هغه به قاریان شي هغه به دعا راته کړي د مسلم شریف روایت دی هر انسان چې مړ شو عمل یې پر هغه سکندن پای ته ورسېدی نور یې ښه عمل نشته مګر درې کسان هغه یوه لاره دا ده چې صالح بچی پاتې شي هغه دعا ورته کوي یاو او دویم دا دی چې علمي لاره وي علمي اساس جایزې وي هغه شاګردان چې ورځ په ورځ روزل کېږي هغه ثواب یې الله عز وجل د اول استاذ ته هم ورکړي دا یې دعا او دریم یو صدقه جاریه ده مدرسه څوک جوړه کړي خانقاه جوړه کړي رباط جوړ کړي یا پل جوړ کړي سړک جوړ کړي دغه کار چې هر چا په کار واچاوه دا صدقه جاریه ده دی به په قبر کې پروت وي او دا ثوابونه به ور روان صالح اولاد هغه وخت راځي چې هغه په علم زیبا شي که داسې وشي به زید حافظ و عالم و هغه دې قدر کړي هغه دې احترام کړي ولې خو علم د پلار حقوق ورسي د نکاح حقوق ورسي د مور حقونه ورسي نو هغه چې عالم شي بیا د پلار احترام او د مرګ وروسته هم پلار په خیر یادوي او دعا ورته کوي او
कि जी बच्चे दासी बच्चे जोड़ शो चाहा हम सालिह हो और बया उस्ताद हम जोड़ दादा इल्मी सिलसिले असास की शुरू दी 10 सवाबन हम तरह रवान जबदी अटकल वयल शमशी आगलू उस्ताद मुश बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नामतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जितम अल्लाह अज़्ज़ व जल शुक्रिया अजरना वर शुक्रिया अजरना वर चिदा बर्द सगीर ता द हदीस इल्म दरा वरसावा आते असास व तकशीर रो ब्याशेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह मरशाद काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह या नबी ज़वरानी शाह वलीउल्लाह साहब शाह अब्दुल अजीज साहब शाह मोहम्मद इसहाक साहब दा उसकी दा इल्मी सिलसिला रवाना दा चिगिरजी दा टोल उस्ताद दा जित्स मदारिस जित्स उस्तादान जित्स शागिर्दान दी अगर खबर किसी फरोत दी अगर टोल उस्ताद मौलाना मोहम्मद कासिम नामतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिदा मदारिस काल फकाल जीजी और नबी नस्लना रोज़ल कीजी दा हर बच्ची दा इल्म सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल देवी उस्ताद तो रसी नोता फजरगुनो या फलकुनो शागिर्दान कि उस बवजूद रागल दा बसुमरी अजरुनो अल्लाह अज़्ज़ व जल लो कदा चाशा इल्म फातशो हम खबर थे रनावर रवान कदा चाशा सालिह औलाद फातशो और कदा चा सदक़ई जारिया फातशो बस अल्लाह अज़्ज़ व जल निस्ता से वंड मुबारक वले और अल्लाह अज़्ज़ व जल दी दागाज मुस्ता से टोल शागिर्दान की बरकत रावल ताशी बाबर वो की जब सफर और नरत नदम दे फातिमी इरादा न ता मूली शराफुद्दीन साहब दा जुलोर वर सड़ी बस वो मनाजिर मुहतब वाए कि खास दे कार दफारा रहा और ददागा खुशहाली द गडुन दफारा रहा जान मेरा वर साहब दादा मदरसे उस्तादान अल्लाह अज़्ज़ व जल दी बरकातुल बांदिरावी दादा आम मुसलमानान सी द मदरसे सर पे इखलास की थी दिल था बलचर था अल्लाह अज़्ज़ व जल के टोल से बख्श किया और टोल के अल्लाह रहमत नाराज वाखिर दावाना